بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وللتعريض نحو أبعته ولصيرورته ذاك ذا نحو أغد البعير ومنه أحصد الزرع. مصنف رحمه الله ده باب افعال خاصی ذکر کولی، نو تعدیت خاصه چې کوم دغه ختم شو دغه تعریف و مثالونه. اوس دویم خاصه ذکر کوي چې د باب افعال هغه تعریض دی. تعریض دا خاصه ده د باب افعال. د تعریض دا مصدر دی. تعریض مصدر دی د باب تفعیل. عرض يعرض تعریضا، د عرض يعرضون دا ماخوذ دی. نو عرضا دا مصدر دی. عریضة وی درخواست، چال درخواست ورکولی تعریضه وی. عارض د دین اسم فاعل راغلی دی، و عریض د دې صفتی مشبه دی. نو دا د سوق دا د نقل که باب تفعیل ته، نو سبب عرض یعرضو د نقل که باب تفعیل ته، نو دا سبب عرض یعرض تعریضا. تعریض وی پیشکشی ته، ځان پیش کولو ته، وړاندې کولو ته تعریض وی. اصطلاح کې د دې معنی زموږ مقصد دا هغه دا ده چې وړاندې کول د فاعل دی د باب افعال. وړاندې کول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته. مفعول خپل ته د پاره د مشتق منه د اصل فعل. وړاندې کول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل لره د پاره د مشتق منه د اصل فعل. په دې باندې ځان پوهه که. اول ته مشتق منه د اصل فعل وپېژنه. مشتق منه د اصل فعل وپېژنه، بیا د هغې فاعل وپېژنه. دلته اوس مثال ذکر کړی دی مصنف ابعته. ابعته کې د ها ضمیر دی نه لرې که چې خبره بالکل واضحه شي. دې په ځای باندې راوړه اسم ظاهر. نو داسې ووایه چې ابعت الکتابه. ابعت الکتابه ضمیر هم لرې کو، اسم ظاهر هم راوړو. اوس اباع یبیع اباعة، دا اباعة دا به افعال دی. مجرد څه راځي؟ باع یبیع بیع. بیع دا بیع دا مصدر دی، دې ته مشتق منه د اصل فعل وی. د مصدر ته مشتق منه د اصل فعل وی. په دې ځان پوهه که. دې ته مصدر هم وی او دې ته مشتق منه د اصل فعل هم وی. اوس باع یبیع بیع دې کې صرف معنی د خرڅولو ده. نو کله چې دا تا نقل کو باب افعال ته، نو ابعت الکتاب شو. نو معنی به دا وکړي دلته چې ما کتاب د بیع دپاره پیش کو، ما کتاب د بیع دپاره وړاندې کو. نو وړاندې کول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل لره د پاره د مشتق منه د اصل فعل. مشتق منه د اصل فعل سوه دا بیع. نو ابعت الکتاب معنی به دا شي چې عرضت الکتاب للبیع. عرضت الکتاب للبیع. نو امید دی چې په دې باندې ته پوه شوی، خبره واضحه ده په دې کې. ولصیرورته ذاک ذا نحو أغد البعير صار يصير سيرورة. سيرورة دا فعلولة فوزن دي، لك قال يقول قيلولة. سيرورة دام دغي فوزن دي. دا سيرورة معنی دا یو حال بل حال تتلل دي دا سيرورة وي. یو سيرورة دي او بل تصویر دي. نو سيرورت کې د لزوم معنی ده او تصویر کې د تعدیت معنی ده. تصویر کې تعدیت پروت دی. نو سیرورت معنی به دا وکړي چې ګرځېدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل. صاحب د مشتق منه د اصل فعل. نحو اغد البعیر ولسیرورته ذاک ذا. نو راځي به د باب افعال د پاره د سیرورت د ذاک ذا، یعنی صاحب د یو شي. ذاک ذا څه ته وایي؟ صاحب د یو شي. صاحب د یو شي. نو اوس به دلته مونږه د هغې څه معنی وکړه؟ معنی مونږ دا وکړه چې ګرځېدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل. لکه اغد البعیر. اغد یغد اغداد. اغداد څه د باب افعال دی ده. نو مجردو کې څه دی؟ غد یغد غدة. غد یغد او یغد دواړه راځي. غد یغد یغد غدة. غده غوټې ته وایي. غده لکه دا اوښ په هغه خپو کې چې کله هغه کېناستل د وجې نه غوټې وشي، هغه کینې هغه اثرات جوړ شي که نه، هغې ته غده وایي. نو اغد البعیر معنی مونږ څه وکړه چې ګرځېدل د فاعل دی د باب افعال
صاحب د مشتق منه د اصل فعل. دا زه بار بار کوم چې ذهن کې ستا سملی. لکه اغد البعیر، نو معنی بدل ته داسې وکړي چې صار البعیر ذا غدة، وګرځېد اوښه صاحب د غدې. لکه چې هغه غده پکې وشوه، هغه غوټه پکې رال، هغه اثرات پکې رال، د سملاستلو د کېناستلو هغه اثرات یې پکې رال. نو معنی د دې څه شوه چې اوښ غټ شو. د دې معنی څه شوه؟ اوښ غټ شو. ځکه بچی چې کوم دی خو پاسېدلی نه شي، نو په هغې کې اثر هم نشي راتلی. نو دا اوښ غټ شو، د بار وړلو لپاره قابل شو. نو دا معنی شوه د غد البعیر. ومنه احصد الزرع. بل د خاصیاتو د باب افعال نه هغه حینونت دی. حینونت دلته خو صرف مثال ذکر کړی دی د خو دا ټکې د حینونت د نه دی ذکر کړی، خو دا خاصیت د باب افعال دی. حان یحینو حینونتن د دې نه ماخوذ دی. حینونت وی وخت راتللو ته، حینونتن قیلولتن په شان دی، قیلولتن. نو حانه معنی څه ده؟ وخت راغی. یحینو وخت به راشي، حینونتن وخت راتلل. وخت ورسره موږ دې لپاره ذکر کوو چې دا حانه وخت ته وایي، د دې د وجې نه موږ دا وخت ذکر کوو. اوس حینونه څه معنی ده؟ راتلل د یو وخت دی. راتلل د یو وخت دی چې واقع شي په فاعل د باب افعال باندې مشتق منه د اصل فعل. ورته یاد کا، راتلل د یو وخت دی چې واقع شي په فاعل د باب افعال، چې واقع شي په فاعل د باب افعال باندې مشتق منه د اصل فعل. لکه مثال ذکر کړی دی، په مثال بالمثال يتضح المقال، مثال باندې خبر واضح کیږي. احصد الزرع، دا احصد د باب افعال دی، او دا الزرع دا فاعل دی. الزرع دا فاعل دی، او د دې احصد فعل چې دی اصل فعل دا حصد یحصدو دی، یا حصد یحصدو دی، دواړه راځي. نو د دې نه مصدر حصاد راغلی دی. حصاد دا لو ته وي، غنم او جوارو ریبلو ته وي. نو معنی څه ده؟ چې راغ وخه د غنمو د جوارو د لو د ریبلو. نو راتلل د یو وخت دی چې واقع شي په فاعل د باب افعال باندې مشتق منه د اصل فعل. لکه احصد الزرع، معنی به داسې وکړي چې حان وقت حصاد الزرع. ولوجوده على صفة، دې خاصیت ته وجدان ویل کېږي. دې خاصیت ته وجدان ویل کېږي. او دا بله خاصیت ده، معنی د وجدان موندل دي، یو شی موندل په خاص صفت باندې. نو لوجوده على صفة د باب افعال د مستعملیږي دپاره د وجود د یو شي علی صفت چې هغه موصوف دی په یو صفت باندې. نو د دې معنی به داسې کوو چې موندل د فاعل د باب افعال دی، مفعول خپل لره موصوف په مشتق منه د اصل فعل باندې. یعنې د فاعل د باب افعال ته دا پته نشته چې دا موصوف په کم صفت باندې متصف دی. لکه مثال دلته احمدته، احمدته دا د دې مثال دی. احمدته مثال مصنف څه ذکر کړی؟ کتاب ته وګوره. احمدته و ابخلته. احمد یحمد احمادا، دا باب افعال دی. مجرد حمیده یحمدو، حمدن دی مصدر دی، نو هغه صفت دی دا مشتق منه د اصل فعل دی. او دا تو دا فاعل دی، او دا هو چې کوم دی دا مفعول دی. دا څه دی؟ دا مفعول به د فاعل. خنوسو شو، دا فاعل لګېدلی دی، او دا مفعول به په داسې حالات کې موندلی دی چې هغه موصوف دی په حمد باندې. هغه څه دی؟ موصوف دی په حمد باندې، په مشتق منه د اصل فعل باندې. او مشتق منه د اصل فعل سو مخکې مونږ وی کنه چې دا حمدو. نو احمدته معنی به دا شي چې وجدته ذا حمد، ما په داسې حال کې وموند چې هغه صاحب د سو د حمدو، یعنی د حمد کولو سو لایقو، د صفت کولو لایقو. و ابخلته بالمثال ذکر کوي. ابخل یبخل ابخال، د دې مجرد دی بخل، کنجوسی ته وایي. ابخلته معنی به داسې وکړي چې وجدته ذا بخل، ای وجدته بخیلا، په داسې حال کې مې پیدا کو چې هغه بخیلو. نو دغه مخکې په شانته شو، صرف دا دویم مثال شو. وللسلب نحو اشکیته، دا بله خاصه ذکر کوي دې ځای پورې.
دغه خاصه ختم شوه. روان درس کې به ان شاء الله وایو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.